ودرېږه لاړې راسه تا که مږه بولي ما بیا بازو بولي بازو خو نو ته پېژنې والله که دې پرېږدم بل وارې راځم 3 سطله اوبه به دا غاړې ته ور اچوم ته راسه بازو که دې کون دې خدای نن یو بخت کار وکړي هر وخت پر دې لاره ځې کور ته یا پر دې لاره ځې کور ته ته راسه نن خو دا موږ خالام و تا ته لار در وښول نن راسه په دغه مخامخ لاره ولاړ شه کور ته ګوند دې خدای بیدار دی چیرې روان یې ای زما یاره چیرې روان یې د ارغنداو پر رود پر غاړه د ارغنداو رود پر غاړه کله چې زما بخت سو بیداره یاره بازو فکر نه کوم داسې نه چې بل شی نه یاره یا دا خو هغه شی دی پخوانو خلکو چې ویلې چول اسنال د کور په دروازه ټک وای بخت بیداره کېږي موږ خاله ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو پر داسې لار برابر کړم اوس به زه دا راواخلم کله چې د خیره سره کار سم سو د ارغنداو د رود پر غاړه یا دلته نه دا نازک شپیش دی هغسې واه دا نامیزې خو سترګې م پر وبرېښېدلې دا څه رقم شی دی څوک خو به نه وي دا د خیره سره دا به جیب ته واچو نو انشاءالله بخت مې بیداره سو چاریاک بالا اوس د خیره سره کار ټوله سمیږي چاریاک بالا شیرین ګلې دا اخرسې موږ میسته کوي دا ټک مې دا اړې واړې چارې دا مدر وینم شیرین ګلې د خیره سره کار سم سو بالا خو نو شیرین ګلې چیرې یې بخت مو بیداره سو په کم سوړه کې ناسته چیرې دې پیدا کړم یو چاریک بالا نن مې بخت کار وکړي بالا بیا چا مې ښه پاته ده نه کوم شیرین ګلې بخت مې بیداره سو په یو چاریک بالا ته خبره نه یې شیرین ګلې چې نن ما چش پیدا کړی دی بس کار مې سم سو په یو چاریک بالا ته نه یې خبره یو زه څه خبره م یو ته خو کښېنه یو ته خو کښېنه زړه مې نن دغه وایي چې زه خو ناسته یم څه بلا دې داسې خوشحاله سوی ته غږ مه لره شوکه درته لیدل وي سترګې دې په رانجو ولړل څه شیرین ګلې کار مې سم سو د خیره په یو چاریک بالا کار دې سم سو د خیره څنګه کار دې سم سو یو ته خو کیسه راته وکړه څه کیسه ده ته څه طلاوې به دې پیدا کړي ته تازه کارونه پر خزانه پېښ شوی خو کیسه راته وکړه څه کیسه ده ته بیا اوس دې ته ګوره ټوله خوشحالي مې را خرابه ته نه یې خبر چې وم یو شی مې پیدا کړی دی په چاریاک بالا یو چاریاک بالا کار مې سم سو د خیره ته ودرېږه چې زه یې د ښکاره کړم دا به څه شي هو دا هم داسې شی دی بالا د خیره سره د هر کار سرو زرو غمی دی وم غږ مه لره د سرو زرو غمی دی تا ووایي ته خو یې وارې ورته وګوره چې دا په مځکه کې مې پیدا کړي چپ سه یا چپ سه وخانده کور دی ښه کور دی ته دې ته نه پوهېږې په دا کې څو خوبایانې سته څه خوبایانې 6 دانې سرې لري یوه دانه وسپړه ده ته نه به څه ګوره 6 وارې به مو الله پاک بخت راهیله کړي بخت به رسته سو په یوه چاریاک بالا وی څه کیسه ده ته وی خو خبره راته وکوئ ګوره دغه نه دی چې نن د خیره دا د یو دغه نیال پیدا سو سبا به بل سبا به بل چې 4 دانې پراسول نو باره د خیره سره ورساس و یو دانه آس به م پیدا کړو باره به د خیره سره د مځکې څه دغه شپیش دي و دا واښه و دا ګندنه و دا شان به پر آس باندې راوړو یو چې داسې خبره ده نو خو اول به دې ویلې وای نو دا که مو چیرې سبا د خیره 3 دانې نالونه تا نور پیدا کړه یوه دانه آس دې پیدا کړي خدای مهربانه دی الله مهربانه دی نو دا که د خیره سره د آس چې کور ته راوسي په یوه چاریاک بالا وی نو زه دلته دلیم وی او نو دلته به هېڅوک نه وی ته به په کار پسې وتلی وی
نو باره به دغه آس دلته څوک ګوري وی نو خو ولاړ شه د نن کار سبا ته مه پرېږده هلته د باندې او خور جوړ کړه وی ورشه بس چې ته سوې وې او چې ته راوت سوې یې دغسې خبره دې نه وه کړې دا باندې ګرانه یې وم اوس به زه ورسم او خور به جوړ کړم بس ته ورشه زه به دا کالي کټ کړم ته او خور جوړ کړه خدای مهربانه دې بالا دې وسا کوم په یوه چاریاک بالا وی کراره به باره ناسته د خیره سره په یوه چاریاک بالا زه به د خیره سره خور جوړ کړم خپلې خښتې او شی مې به جوړ کړم په یوه چاریاک بالا او ګوره دا هم درته وایم نیکې شنې ترخې چای په یوه چاریاک بالا او خور جوړ کړه او پر ځان خولې راوله بیا به زه دا تا چې ته نیمه ګوله ډوډۍ مو سره کلکه کړه په یوه چاریاک ورشه برګۍ در پخوم برګۍ ښه نامي خور ور جوړ کړم دا ځای به دا خور سي او دلته به د آس شا به دې خواته او مخ به دا خور خواته او د شپې ځای به دغه ځای ور جوړ کړم بیخي صحیح زه بیا چش کې د کور مخ ته لیونی سوی خو نه دی کار کوي ته راسئ پوښتنه پرې وکړو موږ خو هم جېغې دا سمې صبر راته وکړي دی خدای ګشته سړی دی یا به یې کومک ورسره وکړو وپوهېږې بزه سلام علیکم بزه کاکا وعلیکم سلام خدای دې راوله پرماده جوړ په خیر سلامت سال دې ښه په خیر یې جوړ روغ یې په خیر یې په صورت ښه تاسو ښه یاست جوړ روغ یې په خیر یې څه حال سوال کور خیراتي بچیان چیچان ټوله ښه دي دا په څه شي خدای به ځواکه پیرو جانه څه به درته ووایم دا خو نو د خیره بس بلا بخت کار وکړي څنګه بخت کارونه سم دي د خیره څنګه سم دي بلا خو نو وم کارونه سم دي د خیره ته راسه راته کښېنه زه به کیسه درته وکړم ته ویل څه او میده به په کار هم درته اخته سم هرې بېشکه زه کښېنه مهرباني نو پیروجانه واجورېدله وم بخت مې کار وکړي په یوه چاریاک بالا څنګه وم ځوانه په دغه خپله مځکه کې را روان وم هو یو دانه سپېره مږه وه ښه وم بالا په یوه چاریاک بالا پوهېږې چې ومې کتل دا نعنه تر چرزاک ګندنه دغه شاوخوا چې دا کمې درختې نالان مایېږي دي د دغه ګردو ریښې وم وچې کړي دي د وژلو ګرده یې خوړلي وه ګرده یې خوړلي وه سراخطا سوم ښه پیروجانه واوره کیسه واوره وم بخت مې کار کوي په یوه چاریاک بالا بالا خو نو د خیره چې په سراخطا سوم چې دا ومې کتل دا مږه په د یو غار ننوتل په خالق دا لاس مې لرنه کې درد کوي خیر پروا نه کوي په یوه چاریاک بالا ښه وپوهېږې دا مږې ته چې رالم بالا مې چې دا ومې ټکول راسه ولاړه د نازوانه لور وپوهېږې ښه په مځکه ننوتل ښه کوي بالا چې مې وروره جانه په چاریاک بالا چې ورته ومې کتل بېلچې مې ورته کش کړلې هغه راسه ولاړه ده واونه مې 3 متره په مځکه ننوتل په چاریاک بالا دا وم پوهېږه چې بېلچه مې ورته کش کړه دا د نازوانه لور ولاړه راسه ښه سر دې په خلاص و دغه د مورې کیسه ده که بل شی بخت مې کار وکړي وم څنګه وکړي ښه پیروجانه وم بخت مې کار وکړي ښه ښه وپوهېږې پیروجانه اورې دا دې څه وکړل بخت مې کار وکړي پیروجانه جوال ونه بالا د خیره سره نه دی په یوه چاریاک بالا دغه مږې راته وویله ویل ته داسې وکړه چې نن پر دغه لار ولاړ شه یعنې قدرتي راته وویل سول په یوه چاریاک بالا وم چې راخطا شوم چې دا رالم تر مخه پر هغه لاره کړم ځکه نن پر دغه لار ولاړم په یوه چاریاک بالا وپوهېږې داسې لار جوړول وپوهېږې داسې لار مې واړول چې دا ورلم د خیره سره دا غزل مې نارې کړی وی داسې نامي غزله وه چې بیخي یو لوکس غزله وه خود مې خراب شو په چاریاک بالا پوهېږې بالا قرار چې دا ورلم ښه واوره او چې دا ورلم د خیره سره بالا پر لارې باندې مې یو دغسې شی پیدا کړي څه شی کار وکړي د الماسو ټوټه دې پیدا کړه یا په چاریاک بالا یو چاریاک بالا وه یا وم په چاریاک بالا یو دغسې شی مې پیدا کړي چې سترګې مې پر وبرېښېدلې سره زر وه یا وم په چاریاک بالا وم دغسې شی مې پیدا کړي وپوهېږې څه شي وه چې نه سره زر ونه الماس او بخت مې وراویست څه شي وه پیروجانه بل چاته خو نه وایم تا ته وایم ښه وم دغسې نامي شی دی چې انشاءالله تعالی پر چاریاک بالا وم بخت مې کار وکړي وم ښه نو څنګه څه شي دی نو درویشه نو هغه
در ښکاره بیا کوم یې ښکاره کوه مه ویسه نال دی د پسه نال پښې د پسه که د آس د آس ته در ښیم څه د آس نال دې پیدا کړی دی موږ چې ول څه کیسه ده بابا اوس نو څه شکه آس نال دې پیدا کړی دی اوس به هلته ولاړې نو په کور دا کې خو ما ګوره ته پیرو جانه وم دا خو نو ګوره دا خو د خیره سره پر چاریاک بالا یو خور جوړوم سبا به بل نال پیدا کم بل سبا به بل نال پیدا کم بل سبا به بل نال پیدا کم د خیره سره پر چاریاک بالا څلور ناله بسي نو بیا آس به د کومه کې آس بم خدای راکړي بر بم ټوله کارونه سم شي د خیره وسا به سم نه کړي بس دا کیسه وه دا کیسه وه ښه کار دې کوه نو موږ ټول څه کیسه ده څنګه سوله هغه ستا د واده ورځې به کله خورو پیرما ده یو خو زه اوسه پورې ما کوزانه ده کړې بلکې زما واده مې زه لیونیان نه خبروم وکړه خپله خوري جوړوه خوري جوړوه په خدای په امان به ژوند که چای دې سره واڅم د کور څه په یو چاریاک بالا چې بیا زما خواته رانسې ځه لیونیان نه خبروم پر ما د لیونیانو شک رالی په چاریاک بالا زموږ بخت کار وکړي دی وایي لیونیان نه خبروم خدای به مو کارونه را سم کړي ځه چې بیا رانسې د زما خواته ځه اوس په ما ناکه دا خور نړی ځه یاره پیرو دا بازو اکا جبه خبره وکړه وازه دلته خور جوړوم دا که چیرې ما واده وکړي او خدای پاک یو ګلالی زوی راکړي که د کور راوتی نه دلته رالی د 5 کالو دلته رالی بازي یې کولې جامدري که راواستو چې شلومبې راواستوه که د آس په لغت ووالي مړ سو نو بیا به څه کوم یا زما سره دلته خور نشي جوړولی د دې چاره زه باید اوس وکړم دا خو زما د زوی د ژوند خبره ده بازو بازه بلې که پیرما ده بیا څه کیسه ده راځه کښېنه چې بیا کیسه د سره درته وکړم که چې یې رسوي دي زه نه یم را روان زه په دعوا پسې را روان یم ته کیسه راته که یا د څه شي دعوا د خدای دې خیر کړي وم دا خو نو بختي کار کوي په یوه چاریاک بالا اوله خبره خو دا ده ته پر دې ورځ ما شاخور نه سې جوړولی ته به ولې خدای دې خیر کړي په یوه چاریاک بالا وام ګوره ته خبره چې تر اوسه پورې ما کوزدله نه ده کړې یعنې وادم کوم کوزدم کوم که چیرې ما ته خدای پاک واده راکړي په یوه چاریاک بالا و په دې کې واده خدای پاک راکړي او ما ته خدای پاک یو څه زوی پسې راکړي په یوه چاریاک بالا هغه د 5 شپږو کالو څه څه کرم راواستوي چې ورشه د بازو د کور شلومبې راوړه که ستا آس په لغت ووالي مړ شو نو بیا به زه څه کوم غریب سړی یم په یوه چاریاک بالا ګوره پیرما ده اول خو ته ګوره په یوه چاریاک بالا دا خبره ده دماغه وباسه چې ستا زوی به د 8 کالو سي او ته به کوزده کوې واده به کوې بیا زموږ کور ته راسئ بیا د زما شین نیلی آس په لغته وي په یوه چاریاک بالا زه لیونیانو ته شلومبې نه ورکوم ځه پورته شه واجب ډډله نو که شلومبې ورکوې که نه ورکوې خو مطلب د خور دلته نه در پرېږدم بلا دې خپل بلا به دې خور مخور نړه زه در معلوم یم پوهېږې ګوره پیرو جانه ګوره دا خو زما خپل بخت کار کړی دی پوهېږې زیاته ګوره په یوه چاریاک بالا ستا کور چیرې دی هغه دریم کلي کې دی په یوه چاریاک بالا او ته دلته ما ته خپل کور څنګ ته ما ته د آس خور نه راپرېږدې د یوه چاریاک بالا بالا پوهېږې نه در پرېږدم دا خور مخور دې خواته که بادانو وم ګوره پیرو جانه وم په خدای وم دا زما خپل بخت کار کوي بلا ګوره په خالق هم یو چاریاکی درته جوړ کړم و پرېږده تا ګوره بازو ته ګوره بازو زه خبر ته کوم زه خبر ته کوم زه ستاسې یم چاریاکی جوړوم ته څنګه څه ماته دا وایې چې ته دا خور مه جوړوه ستا کور چیرې دی ستا کور په کوم ځای کې دی ته نه پوهېږې په یوه چاریاک بالا ته ماته دا خور مه جوړوه که زما زوی ورسته آس په لغت ووالي پوهېږې نو بیا که مړ شو نو ګوره وم که خدای تا ته زوی درکړي زه دا لیونیانو ته هم پوهېږم شلومبې نه ورکوم ګوره سدو یې وارې ماشین خلاص که بیا سر خلاص که دا څنګه کیسه ده سدو ته راسه دا ته خانه ګوره شروع خانه ما ورته سوله راوکړه ګوره ته ورته دغه دی وم په یوه چاریاک بالا وم په یوه چاریاک بالا زه په دغه ځای ګوره زه به ګرده کیسه درته وکړم ته مه ګوره ته ګوره خبره په سر خلاصو ته ګوره خبره په سر خلاص دی دا خولډه چشتي دا خولډه چشتي ګوره سدو دا خولډه چشتي
ته ګوره سډو ته سر خلاص کړه ښه دغه باډما دی ښه یو ناله څه شته؟ پیدا کړي اوس ته غواړي اخور جوړي د کلي په مابینځ کې اخور جوړي څوک کوچنی راووځي په دا آشه په لغت وي مړ شو نو د جي حساب بیا څوک ورکوي سر نه خلاصي سر نه خلاصه ګوره زما وروره نو دی خو آس نه لري اخور بیا رقمه شو خیر خو اوس یې ګوره زما وروره د ده کور د پادریم کلي کې او په بله دنیا کې پادریم دی. کلي کې ګوره پیرو هم غږ مه لرم پیرو هم په خبره کې مه راولېږم پیرو بازو ګوره هلکه ته خبره واوره د ده کور دی ما ته د خپل د کور په څنګ ته په چالاکي الله یو خبر نه راپرېږي خبره واوره مرک صاحب پروش کار بغداده شریفه خلاصه کړه شش کاله یې سوالات شروع کړي دي په چالاکي بالا په پیږي او نو دا درسونه ډېر چیش لپاره وایي چې ته پر هر پلانډه پر هر ګوزاره تاسو خپل فیصلې مه اړوئ دا غټه خبره ده د دې چې ملک صاحب ته ولاړ شو ملک صاحب زموږ ټوله فیصله راوکړي په دا ستاسو دوه ټوال فیصلې به خبره جوړه سټو په دا واټ سم مکتب څه شي دي دا د خبر زړه زما لک صاحب د سیمه ملامت نه لري په پیږي نه لري نه لري زړه چې جمع